الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیات دا قرآن کریم دا سورة النساء 145 آیات. په دې آیات کریمه کې الله عز وجل د منافقانو عذاب ذکر کړی دی. وای منافق به د دوزخ په هغه لاندې طبقه کې تر کافرانو به دی لاندې. د هغه وجه چې ده چې منافق خو چې دی یو دا دی په باطن کې دی هغه د کفر شوق لري، هغه عقیده یې وي په ظاهره مسلمانانو ته خطا ایستل ورکوي، خطا باسي چې زه مؤمن یم، د مسلمانانو چمونه کوي. نو دا مسلمانان په مشکلاتو کې چې دا کافر سره خو مسلمان بیداری ځان ځنې ساتلی شي، د دغه د ضرره ځان نشي ساتلی، نو چې دی داسې اغلظ دی، رب العالمین د هغسې غلیظه سزا ورلره ورکوي. فرمایي ان المنافقین، بېشک منافقان، فی الدرک الاسفل، په هغه لاندې درجه کې دي، من النار د اور. ولن تجد، ته به هیڅکله نه کې پیدا، رسول علیه السلام ته لهم د دوی دپاره نصیرا، یو کومک کوونکی، کومکي به ګر سره نه لري چې د دوی سره کومک وکړي د دوی په خلاصولو کې د عذاب څخه. نو د دغه نفاق مطابق چې دی، زه یو دوه حدیث وایم. حدیثونه چې یو حدیث د حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی. دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وای آیت المنافق ثلاث، د منافق علامې درې دي. وان صام وصلى وزعم انه مسلم، قسم دی روژه نیسي، دی لمونځ کوي او دی دا دعوه کوي چې زه مسلمان یم. لکه اوس چې موږ په خپلو وطنو کې وینو، دا د اسلام دعوه دی تر دا نورو غټه کوي، روژې هم نیسي، لمونځونه هم کوي او دعوه هم کوي، مګر خو پیغمبر یې نښې موږ ته ویلي دي. نو هغه کومې نښې دي؟ هغه دا دی اذا حدث کذبه، چې کله خبرې کوي په خبرو کې درواغ ډېر ورګډوي، عادت یې ګرځېدلی. و اذا وعد اخلفه، چې کله وعده وکړي، هره وعده چې دی مخالفت کوي. و اذا اؤتمن خانه، چې کله پر یو شي امین وګڼل سي نو دی خیانت کوي. نو دغه ټوټه چې ول که څه هم دی روژې نیسي، که څه هم دی لمونځ کوي، که څه هم دی دعوه کوي چې زه مسلمان یم، دا په مسلم شریف کې دا ټوټه وه. نور حدیث ګرده په مسلم او په بخاري کې په دواړو کې راغلی دی. نو په دې حدیث کې درې نښې بیان کړي. بل حدیث دی د حضرت عبدالله ابن عمر څخه روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل والاربع من کن فیه، څلور خصلته داسې دي چې هر هغه څوک چې په دې کې دا څلور خصلت، دا څلور خوی لري، کان منافقا خالصا، دا خالص منافق دی. پیغمبر فتوا پرېستلې ده چې په دې کې شک نشته. هغه نو کومه دي؟ هغه څلور وروسته راځي. پس یې وایي ومن کانت فیه خصلة منهن، که په چا کې یو خصلته دا څلورو څخه یې ګرده نه وي، کانت فیه خصلة من النفاق، په دې کې به د نفاق یو نښه وي. سم منافق خو نه سو، د منافق یو نښه پکې پیدا سو. او که څلور سره وي خالص منافق دی. حتی یدعها، تر هغه وخته پورې چې دی دغه یو خصلت پرېږدي
نو باره به دی ځینې خلاصې کې پرې نه شول، دغه یوه نقش خو پکښې ده که دا یو خوی پکښې که ګرده پکښې وه چې ګرده پرې نه ږدي د نفاق نه خلاصېږي. نو هغه څلور چې بیانوي، درې هغه زړي دي چې په اتېر حدیث کې وی، یوه بله ده اذا اؤتمن خان، چې دی امین وګڼل سي خیانت کوي، و اذا حدث کذب، چې خبرې کوي دروغ وایي، و اذا عاهد غدر، چې د چا سره عهد کوي پیمان کوي غدر کوي چم کوي، و اذا خاصم فجر، چې مخاصمه د یو چا سره راسي اختلاف یې راسي جنګ، نو بد ډېر ښکنځل کوي بدې خبرې کوي. نو اوس موږ تاسې په خپلو وطنو کې وینو چې موږ منافقان په خپلو وطنو کې لرل که مو نه لرل، چې پیغمبر که څه هم روژه نیسي، که څه هم لمونځ کوي، که څه هم دی دعوه کوي چې زه مسلمان یم، نن هغه دی کافر وایي چې زما دپاره د خدمت کړی و نو زه یې هېروم نه، د دوی بیرته راغواړم خپل ملک ته، او دی هم چې خپل ملک د هغه و ملک ته ورځي داسې خوشحالي لکه جنت ته چې ځي بلا تشبیه. نو دا ما د دې دپاره وویل چې دغه سړی که دی په خپله بېعقلي کې ځان مسلمان بولي او دغه چمونه کوي، دا د نفاق چمونه، توبه دې وکړي، دا کار دې پرېږدي. که دی د کافر ملک ته د بل ضرورت په خاطر باندې ځي چې دلته خواري و مزدوري نشته، هلته به خواري وکاږم، دا خو جلا خبره ده. او که دی په هغه خاطر باندې ځي چې مسلمانان یې خطا ایستلي دي، نو کافر ته به د څه خدمت کړي؟ تاسې ووایاست چې کافر دلې و، نو هغه ته به دل منځونه ورکول دا کافر ته؟ نو کافر ته دا مسلمان کور ور وښیه، دا بل دا ور وښیه، د دې حال ور وزغلوه، د هغه حال ور وزغلوه، چې وطن یې 20 کاله په اور کې لولپکه یې نینې یې کوي. نو دغسې کسان په وطن کې سته، دغه متوجه سي چې رب العالمین دې ته سخت عذاب ورلره ورکوي. نو کې پر زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیثونه اثر کوي یا دغه آیات کریمه ته دې متوجه وي، دا د شک وتلي دي دا شیان. دغه حدیثونه چې ما در ټول دا متفق علیه و، دواړه د بخاري و د مسلم و. مشکات شریف په 18مه صفحه کې د اول جلد ذکر کړي دي د آیات نمبر مې درکړي چې دا د سورة نساء 145 نمبر آیات دی. نو باید د دې کار څخه موږ راوګرځېږو. او دغه خلک چې دا نفاق ته لاس ور واچوه، دا ولي هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی، وایي الناس علی دین ملوکهم، خلک د پاچاهانو پر دین دي، چې باچا رقم شي پر رالی دی هغه رقم کیږي. په پاچاهانو کې درواغ ډېر، ولایتو ته درواغ وایي. نن موږ د اسلامي نړۍ حکومتونه ټول وینو، ټول د خپل ولایتو سره په درواغو ګزاره کوي، هلته په باطن کې پټ اخلاصي دی، خادم د هغو کفارو دی، د یهودو د نصاراو دی. خپل رایت چې دی هغه فقط حج او اوقاف ریاست یې ورته جوړ کړی دی، مازې هغه حج کې لیږي. نور په دغه ملک دی کوشش کوي چې د کفارو قانون ژوندی کړي، هغه عادات په خلکو کې پیاده کړي، د اسلام سره اخلاص هلته نه لري. نو چې دوی په خپله درواغ شروع کړه، نو د هلکان چې د ده پر لاس روزل کېږي، خو هغه یې دروغجنان راځوانان کېږي، په دغه درواغو کې پسې سپین ږیري سي، دغه علامې څلور سره پکښې موجودې چې سي، نو باره سم دم اصلي منافق هم ځینې جوړ سي. الله عز وجل دې موږ تاسې او زموږ اولادونه او قریبان ټول د دغسې نفاق څخه وساتي، چې قرآن کریم وایي ولن تجد لهم نصیرا، ته به هېڅکله د دوی دپاره کومکي نه کې پیدا. نو الله عز وجل دې موږ تاسې او زموږ ټول قریبان وساتي. آمین. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.